انا پوښتنه وکړم ورور الف صاحب د پیغمبر عمر رضی الله تعالی عنہ په امیریت کې لاندې یو صحابي قتل کړی و په محکمه به رسېدلی وای که نه رسېدلی باید محکمې ته تللی و. آفرین هغه قندار کې چې هغه معلوم مشخص دی معلوم نه دی تبلیغات دي هغه قندار کې چې خانشاه بیګون د محکمې نه په سپېړه وو په ولس ډزه وشته د هغې طالب محکمه شو قاتل نه باید معلوم شي محکمه چې دی نه دی چې بس دغه د حکومت چې باید محکمه یې کړي چې دا پر څه ولې پر څه شوی باید پرېږده محکمه شوي که نه موږ خو الله تعالی کې نه لرو هغه کول ننګرهار کې په بیرغ باندې هلکان وشتل که نه خبر وي ولا زه خو دغه پوهېدم ول په ننګرهار کې ویشت دي زه خپله په د فیسبوک کې یم ولې چې زه د حیران کې یم داسې نه یم چې زه ورنږدې صحیح ده صحیح ده بس خپل نظر دې ورکړه جباکر صاحب د اسلامي شرعي نظام لاندې د امیر المؤمنین شیخ هیبت الله اخندزاده د اته څلوېښت ملکونو په ګوندو کوونکي د امیرت لاندې جباکر صاحب په کابل کې چا وویشت د دې قاتل څوک ده اوس خو داسې دی چې په تېر حکومت کې هم زموږ ته دغسې مړه وو ولاکه چا د راکړه راکوئ چې تېرې هغه نظام وکړه ګوره لږ ګوره لږ ذهن خلاص باکو نن پانګې چپه کړو چې د سړي زامن نه و زه کوم چپه کړو نو ته خو د شرعي نظام دعوه کوې اوس د دې قاتل څوک ده د دې قاتل باید پیدا شي چې دا په څه سزا رسېدلی دی دا خبر ورکړو باید وینې دغه چې نوم مې دی راوتی هارون شاه صاحب د دې معلومات باید ورکول شي باید معلوم شي وبخه دا فکر وکړه نامعلومو کسانو غلطي وکړه دا قاتل شوی ده که زه ورته د خاصه قاتلین پیدا کړم محکمه باید 100% باید محکمه شي چې محکمه نشي نه کېږي چې سبا سره ولاړې هم بل وژنم سره ولاړې بل وژنم دا خو نه کېږي طالب محکمه په دې شکلو کې لیکلې ده کوم طالب چې محکمه شوی دا ویډیو چې تللې پښتنه ما خو ویډیو نه دلې ولې موږ خپل په پاریال کې ستوي دي اما محکمه سمې دي دا اوس مې خپل انډیوالان سره دا پرون ساره هیڅ خبرې شته دي لا هم دغه تر اوسه چې د افغانستان یې نیولې تر اوسه ما خبرې ورسره دي دا نه ده چې محکمه یې نشته هغه کس چې شراب و جنکیانو سره تېر شو په د پاسپورټ رئیس و که نه خو صحیح ده هغه چې خبرې چېرته ده هغه تښتېدلی دی زه خبر نه یم چې څه د هغه د تېر نظام حکومت و تابع ګرځېدی کې ودرېږه هارون شاه صاحب زه تا ته یوه خبره کوم باید ما تا داسې خبره وکړو یو ډکر وره ډېر نظام مقایسه مه کوه هغه خو موږ په همدې چپه کړو له منځه ویوړ چې هغه غیر شرعي غیر اسلامي کفري نظام و که تا هغې سره ځان مقایسه کوې به د تا او د ابوجهل دی د ابوجهل او د رسول سلام نعوذ بالله د صحابو په منځ کې به هېڅ فرق نه ته به د ابوجهل سره ځان مقایسه نه کوې تا خو اته څلوېښت ملکونو کې ګوډ وکړو نظام دې له منځه ویوړ په دې خاطر چې زه شرعي نظام هغې سره څنګه ځان مقایسه کوې زه وایم چې شرعي نظام ویل یا باید شرعي نظام کې نوم یې اخیستی چې شرعي نظام دی او دا نه باید وشي چې دغه دی زه خپل پر سر راځم یو وژنم ته راځې بل وژنې دا خو باید محکمه شي ولې موږ خپل په ځای کې محکمه شته 100% ما لیدلې ده خپلې محکمه کړې دي هغه کوم چې کار یې کړی هغه محکمه شوی دی په هغه موږ خپل غږ خپل رسي ته هغه چا پورې چې موږ خپل غږ کوو ولا نه پوهېږم چې بیا په بل ولسوالۍ کې څنګه دی په بل ولایت کې څنګه دی په بل دغه کې څنګه دی موږ ولا نه پوهېږم هذا خير جديد تم پختنه زیات کوي نو خیر شام کوس کړه زړه ولس ته هغه نو هارون شاه دغه خراب سودا کې چې خراب موږ تاسو باید وغواړو چې دغه د اسلامي امارت پسې بد ورات هیڅ وخت باید خپل د حکومت پسې ونه وایو ډېر مې هغه هم راپورته شوي وو او دغه د تېره شپه نه بله شپه مې تا ته دغه درکوي ما درته وویل ما راپورته که سړي ته ورته راپورته شي چې ورته ووایه چې موږ په ځای کې دونې ظلمونه شوي دي چې حتی کمانډویان راغلي دي زموږ پر کور باندې چاپي ولي زموږ پر خپلو کورو باندې کمانډویان لمبر یک اوس دوی هم ورته وایي هغه راغلي دي پر موږ باندې چاپي ولي د شپې زموږ درونه مات کړي د شپې زموږ کوچنیان جوړولي زموږ کوچنیان یې ویشتي په زنګونو کې اوس دی راغلی دی د تېر نظام کمانډویان یا اردو دي راولي په اردو سوی د راولي یا به کم حق چا کېدی هغه حق به ورکوي دا نه دی چې بس بالا دی به واسي د طالب د ده تر لاس لاندې دا خو نشي کولی شي دلته طالبه د موږ د ټول ولس دعوه په دغه ده په امارت باندې دعوه دا کوي
چې یو ځای دی اپه کړې ده، بل ځای هغه چاته ته چوکۍ ورکوي یا د هغه په خوا کې کېنولي چې هغه ټول په لنډغري کې شامل وو. موږ وایي چې هغه انجینر راشي چې تا سره لپاره د تعلیم درکړي، ته به زده کړه ترې زده کړي او دا وطن به ترقي وکړي. پروفیسر راشي، هغه ډاکټر راشي، هغه پیلوټ راشي، هغه وزیر راشي چې د کار ترې اختی شي، ته له د ټولو چارو د سر نه خلاصې. بله خبره، بله دعوه او دا اسلامي شرعي نظام ده چې اسلامي شرعي نظام دا کش شراب خوري او دانسونه کوي، دا تلیږي دوبۍ ته وایي وتښتېد. زه چې چرګه پټه کړم د ما په غاړه کې راواچوي، زه چې چپلکه پټه کړم د ما په غاړه کې راواچوي. دې ته اسلامي شرعي نظام نه ویل کېږي، دا اسلامي شرعي نظام. بله خبره